معظم علي. د ایمان، وطن او عدالت لپاره د انګریزي استعمار پر وړاندې د مبارزې اتل. معظم علي. یولسمه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد. قدرمنو اوریدونکو، په تېره برخه کې مو وویل د پهرهدارانو ټوپکونه او تورې چې دوی واخیستلې، معظم علي بندیان بهر ته راوایستل او دروازه یې پورې کړه او قلف یې پرې واچوه. د پاتې دوو خونو بندیانو په راایستلو یې ځان تېر نه کړ. کله چې ټول بندیان د معظم علي کوټې ته راټول سوه، نو د اکبر خان ته وویل: اکبره، تا چې موږ له جیل نه راوایستلو، اوس د باندې وتو لپاره هم ستا لارښوونې ته اړتیا ده. اکبر خان ځواب ورکړ: د حویلۍ له دروازې نه د وتلو امکان نشته. د دې ځایه د وتلو لپاره دوې لارې شته. یوه دا چې موږ د شا دیوال سوری کړو او یا د بام نه لارې بلې حویلۍ ته واوړو. د څنګ په یوه حویلۍ کې د غلې ګودام او د اسونو طبیله ده. هلته به اوس 15-20 تنه پهرهداران وي. زموږ سره اوس یوازې 2 ټوپکونه او 2 تورې دي. زه د مجدد توپک، توپنچه، توره او د باروتو کڅوړه هم راوړلی سم. خو که موږ ناڅاپه د هغوی پر خیمو یرغل وروړو او پهرهداران راونیسو، نو څو تورې او ټوپکونه نور هم په لاس راتلی سي. بیا به د څنګ په حویلۍ کې د پهرهدارانو نیول راته ګران نه وي. معظم علي ځواب ورکړ: نه، موږ ته په بل حویلۍ کې د وسلې ترلاسه کول ډېر اسان دي. د هغو خونو بامونه ډېر لوړ نه دي. موږ په اسانۍ له دې ځایه وتلی سو. اکبر خانه، تر ټولو مخکې ستا وار دی، ته راسره راځه. له خونې چې راووتل، معظم علي دیوال ته نږدې خم سو. ویې ویل: ته مې پر اوږو پاس وخیژه. اکبر خان د هغه حکم عملي کړ، خو لاسه د بام څنډې ته ونه رسېدل. معظم علي په خپلو مضبوطو لاسونو د هغه پنډۍ ونیولې او پورته یې کړ او اکبر خان د بام سر ته وختی. همدغسې معظم علي بل تن هم بام ته ور وخیژاوه او بیا یې نور کسانو ته په همدې ډول بام ته د ختلو امر وکړ. د سترګو په رپ کې ټول کسان بام ته وختل. د لاندې وروستی کس معظم علي و. 2 تنو بیا له خپلو بګړیو کلک پړی جوړ کړ او لاندې یې ور وځړاوه. معظم علي په ډېر ډاډ د کوټې دروازه پورې کړه او د بګړۍ په واسطه بام ته وخوت. له دې بام نه وړاندې د نورو حویلیو بامونه تر دې 1 غز ټیټ وه. معظم علي خپل ملګري هم هلته پرېښودل او په خپله په توند باران کې پر ګونډو وړاندې د بام ژۍ ته ورغلی. لاندې یې د بلې حویلۍ انګړ ته ور وکتل. انګړ زیاتره تیاره و. د ښي لاس د دیوال په منځ کې یوه لویه دروازه کې مشال بلېده چې د هغو په رڼا کې د دروازې مخې ته د یوې څپرې یوه برخه ښکارېدله. تر څپرې لاندې 100 تنه پر کوټونو پراته وه. معظم علي په خپ غږ خپلو ملګرو ته غږ وکړ. هغوی وړاندې ورغلل او د بام پر ژۍ کتار سول. معظم علي لومړی اکبر خان لاندې وځړاوه او بیا په خپله د بام پر ژۍ لاندې وځړېده او انګړ ته شوه سو. په لږ ځنډ کې د ده ټول ملګري له څه ستونزو پرته انګړ ته شوه سول. معظم علي نور کسان هم هلته ایثار کړل او د اکبر خان په ګډون له 3 تنو نورو سره په خټو او اوبو کې د بام سره د کور رڼا لوري ته وړاندې ورغلل. تر څپرې لاندې د 2 کوټونو تر منځ په تش ځای کې د دروازې په لور تېر سول او د دروازې تر چت لاندې 2 تنه پر کټونو او 7 تنه نور پر غولي پرته وه. ښه لوري ته پر دیوال یو مشال بلېده او هغوی ته نږدې د تیلو مټ ایښی و. پر کیڼ لوري دیوال د یو کټ تر سر پورې 2 ټوپکونه او تورې راځړېدلې وه. معظم علي په لاس خپلو ملګرو ته اشاره وکړه چې هغه راواخلي. هغوی پر غولي د پرتو خلکو په منځ کې په کراره راتېر سوه او ټوپکونه یې واخیستل او بیرته خپ ووتل. معظم علي مشال راواخیست، پر هغو یې تیل وپاشل او بیرته ستون سو. له دروازې نه څپرې ته ننوت. ویې لیدل چې هلته ښي او کیڼ لوري ته 6 تنه نور پر چپرکټونو پراته دي او له دې څپرې نه وړاندې د اسونو اخورونه وه. معظم علي مشال پورته کړ.
په یوه لاس اشاره وکړه او د سترګو په رپ کې د ده ملګري وړاندې ورغلل او د دروازې سره راټول سوه. څو تنه د معظم علي په اشاره دروازې ته ننوتل. په دې موده کې آسونه وترهېدل او وششنېدل. د څپرې لاندې 3 تنه چې ارګمې یې ایستل راجګ سول، خو د معظم علي ملګرو هغوی د ټوپکونو په کنداغونو ووهل او بېسده یې کړه. یو پهرهدار هڅه وکړه چې چیغې کړي، خو چا یې خوله پرې پټه کړه. د دروازې تر بام لاندې او په څپره کې پاته پهرهدارانو د پریشانۍ او ویرې په حالت کې دغو له اټکل نه لرې یرغل راوړونکو ته کتل. معظم علي وویل: دغه کلي زموږ تر کلهبندۍ لاندې دی، ستاسو لپاره نور د تیښتې هېڅ لاره نسته. که چا څه شور ګډ کړ نو په ګولۍ به وویشتل سي. دا ډېره ستاسو په خیر کې ده چې بې له څه ځنډه زموږ حکم عملي کړي. لږ ځنډ وروسته د معظم علي ملګرو پهرهداران یو ګدام ته وروستل او هلته یې بندیان کړل. معظم علي چې دروازه تړله چې اکبر خان په منډه راغلی او ویې ویل: ورور جانه، د حویلۍ په دروازه کلک پروت دی، ته یې له پهرهدارانو نه کلي واخله. معظم علي له پهرهدارانو نه وپوښتل: کلي له چا سره ده؟ چې له هغوی څخه یې کوم ځواب وانه ورېد نو معظم علي بیا وویل: زه د حویلۍ کلي غواړم. که په یوه دقیقه کې دننه کلي ماته ونه سپارئ نو دې ګدام ته به اور واچوو. یو تن وړاندې سو او په چوپه خوله یې کلي معظم علي ته وسپارله. معظم علي دروازې ته د زنځیر له اچولو وروسته خپلو ملګرو ته وویل: 2 تنه دلته له دروازې سره اوسئ. که دې خلکو څه شورماشور کاوه نو ګدام ته اور واچوئ او نور سمدستي پر اسونو سپاره سئ. د حویلۍ په انګړ کې 3 لورو ته تر څپرو لاندې 250 اسونه تړلي وه. د اسونو د اخورونو نه پاس د هغو ځینونه او قیزې هم راځړېدلې. معظم علي د خپلې اړتیا سره سم اسونه چې زین کړل، ملګري یې نور اسونه پرانیستل او په انګړ کې یې راټول کړه. بیا د حویلۍ دروازه پرانیستله او اسونه یې بهر ته وشړل. چې د اسونو د پښو ترپهار یې واورېد، له کلي نه نور بهرهداران راغلل، خو په یوه تنګه کوڅه کې د اسونو له ګلې سره مخامخ سول او ډېر د هغو تر پښو لاندې سول. 2 دقیقې وروسته د څنګ یوې حویلۍ پهرهدارانو د ټوپکونو ډزه وکړل او نغاره یې وکړنګولې. خلک یې خبر کړل. معظم علي او د هغه ملګرو له کلي نه د باندې د مراټانو له پړاو نه تېرېدل او چې د پړاو پوځیان په ورختایي او بل خبرول چې دا څه خبره ده. دغه خلک کوم 2-3 میله لرې تللي وه. مولدت په کلي کې د شورماشور له امله له درانه خوا براویښ سو او همهغسې پروت و. خپلې سرتورو ته یې غږونه وکړل. یو سرتیر یې غرفې ته وننوت. ده ترې وپوښتل: دا څه خبره ده؟ یو سپاهي ځواب ورکړ: هېڅ نه ښاغلیه، د څنګ له حویلۍ نه اسونه تښتېدلي دي. دی په غوسه سو ویې ویل: اسونه څه ډول وتلي دي؟ سپاهي وویل: معلومه نه ده څه ډول وتلي دي صاحبه. د حویلۍ دروازه پرانیستې او پهرهداران یې بېترکه دي. داسې ښکاري چې هغوی د اسونو د بېرته راستنولو لپاره پسې وتلي دي. څومره اسونه تښتېدلي دي؟ سپاهي وویل: صاحبه ټول تښتېدلي دي، یو هم نه دی پاتې سوی. مرجدت له بسترې نه راجګ سو. سپاهان یې ډکه کړل. بهر ته راووت. ویې ویل: تاسو لیونیان یئ؟ ټول اسونه په خپله څنګه تښتېدلی سي؟ بیا په منډه د حویلۍ دروازې په لور ورغلی او د لویې دروازې مخې ته یې د مشال په رڼا کې د جې چوڼۍ د ساتونکو مشر ولید. د په نیولي سا ترې وپوښتل: څه خبره ده صاحبه؟ اسونه په خپله څه ډول تښتېدلي دي؟ مشر وویل: اسونه لوټمارانو ورسره بوتلل. مولدت وویل: نو پهرهداران څه سول؟ پهرهداران موږ له یوې خونې راوایستل. ته دې پر خپلو بندیانو پام کوه صاحبه، ته د بندیانو غم مه کوه، خو دا دومره اسونه. په دې کې د مولدت یو سپاهي په منډه هلته ورغلی او د 2 سرتیرو د ورکېدو خبر یې ورکړ. مولدت ترې وپوښتل: ته د بندیانو خونې وکتلې؟ سپاهي وویل: هو که صاحبه، هغوی بند دي او په دروازو یې کلفونه پراته دي. یو بل سپاهي په منډه راغلی او هغه خبر راوړ چې بندیان هیڅ غږ نه کوي. زه ویرېږم چې هغوی د شا دیوال نه وي سوری کړی او بلې حویلۍ ته نه وي وتلي. مرجدت په غوسه سو ویې ویل: بندیان په نوکانو تر 1.5 ګز پلن دیوال نشي سوری کولی. هغوی غواړي چې زموږ اندېښنه زیاته کړي. د چوڼۍ مشر وویل: زه غواړم د بندیانو خونې ووینم. لږ ځنډ وروسته مرجدت د مشال په رڼا کې چې خپل صندوق تش ولید، اکبر خان ته یې چیغې وهلې او د چوڼۍ مشر له 2 تنو سرتیرو سره د هغه پر سر ولاړ و. یو بل پهرهدار په منډه ورغلی او غرفې ته ننوت او بیا یې چیغې کړې: باداره، غضب را پرېوت، د معظم علي خونه تشه ده. ده په اندېښنه ترې وپوښتل: تا ته څه معلومه سوه چې هغه تشه ده؟ پهرهدار وویل: جنابه، ما یې پر دروازه لاس ووهه، ومې لیدل چې خلف یې نسته. له بهر نه یوازې زنځیر وه. دروازه مې وازه کړه، دننه ورغلم،
هلته هیڅ څوک هم نه و. مردده سر تر پایه عذر او فریاد سو. د چونې د ساتونکو مشر ته یې وکتل، ویې ویل صاحبه کیلهګانې هم ورکې دي. د چونې مچه په چوپه خوله د مرددت له بسترې نه د هغه شپېلۍ راواخیستله او پر ده یې د بې دریغه وهلو پیل وکړ. قدرمنو اورېدونکو، علي وردي خان د میناپور په دولتي ماڼۍ کې اوسېده او پوځ یې له ښار نه باندې پړاو اچولی و. یو سهار دی د ماڼۍ په یوه لویه خونه کې ناست و او پر خپل منشي د عریضو او لیکونو ځوابونه لیکل. د ده کیڼ لوري ته پر یوه کرسۍ سراج الدوله ناست و. د ماڼۍ ناظر ورغلی، په ادب یې سلام ورکړ او بیا وړاندې ورغلی او یو لیک یې ورته وړاندې کړ. علي وردي خان پر منشي له څو جملو لیکلو وروسته ناظر ته مخ راواړوه. ناظر وویل علي مقامه، دا د معظم علي عریضه ده، هغه هم دا اوس غواړي ستاسو په حضور مشرف سي. علي وردي خان لیک پرانیست، ویې ویل معظم علي څوک دی؟ ناظر ځواب ورکړ علي حضرته، دا همهغه ځوان دی چې تاسو د سرحد سیمو قمندان ټاکلی و. د یو موده بېدرکه و او اوس د مراټانو له جیل نه راتښتېدلی دی او دلته رسېدلی دی. علي وردي خان په بیړه لیک پرانیست او بیا ناظر ته وویل هغه سمدستي راوله. ناظر ووت او د علي وردي خان سترګې بیا پر لیک ونښتې. لږ دم وروسته معظم علي کوټې ته ورننوت. علي وردي خان راجګ سو او تاوده ستړمس یې ورسره وکړل. سراج الدوله هم په خپل وار لاس ورکړ. علي وردي خان ورته وویل موږ ستا په اړه ناهیلي سوي وو، کښېنه ما ته خپله کیسه وکړه. معظم علي د علي وردي خان په مخ کې کښېناست او په لږ ځنډ یې خپله کیسه ورته تېره کړه. په پای کې علي وردي خان وویل کاشکې موږ ته دا څرګنده وای چې ته د میر حبیب سره بندي یې. ته خامخا د عطاالله خان د دسیسې په سبب نیول سوی یې. هغه د خپلو کړو وړو سزاګالي موږ له وطنه شړلی دي. معظم علي له لږ ځنډ وروسته وویل زما باور دی چې یوازې د عطاالله خان د دسیسې په سبب بندي نه سوم، له هغه سره نور کسان هم شریک وه. علي وردي خان ځواب ورکړ دسیسه اصلا زموږ پر خلاف وه. د عطاالله خان پر نورو ملګرو چې موږ بدګمانه وو هغوی ټول له پوځه ایستل سوي دي. میر جعفر موږ ته ویلي وه چې د ده په زړه کې د عطاالله خان په باب څه شکونه پیدا سوي وه. هغه تا ته ویلي هم وه چې له پوځ سره پرته سفر مه کوه. معظم علي وویل علي مقامه، ما ته هغه رښتیا وویل، خو له دې نه دا نه ثابتېږي چې دی دې له پیله له عطاالله خان سره په راز کې شریک نه و. علي وردي خان لږ خفه سو، ویې ویل که هغه له عطاالله خان سره په راز کې شریک وای نو موږ به پر وخت د هغه دسیسو نه وای خبر کړي، نو په اړیسه کې به موږ له ډېر خطرناک حالت سره مخامخ سوي وو. په هر صورت که ته غواړې چې ستا د نیول کېدو رښتیني سببونه معلوم کړو نو دا ګران نه دي. موږ له میر حبیب نه ټول احوال معلومولی سو. هغه له موږ سره د سولې غوښتنه کړې ده او موږ د سولې د شرطونو د ټاکلو لپاره اوس یو پلاوي هغوی ته ور واستوو. معظم علي ورخطا سو، ویې پوښتل تاسو غواړئ له میر حبیب سره سوله وکړئ؟ علي وردي خان وویل هوکې، موږ پر اړیسه د مرهټیانو د پرله پسې یرغلونو نه تر پسې راغلي یو. میر حبیب پر ځینو شرایطو د اړیسه د ساتنې دنده پر غاړه اخلي. د هغه استازي 2 ځله موږ ته راغلي دي. د میر جعفر نظر دا دی چې هغه دې ته حاضر دی چې زموږ سره نوکري وکړي. که میر جعفر هغه آرام کړ نو دا به زموږ ډېر لوی بری وي. د مرهټیانو د مقابلې لپاره تر دا مناسب سړی نسته. ته په ډېر ښه مهال راغلی او زه غواړم چې له هغه سره د سولې د شرطونو د ټاکلو لپاره ته هم له میر جعفر سره د پلاوي غړی وې. معظم علي تر څه ځنډه پورې په حیرانۍ علي وردي خان ته کتل، بیا یې وویل علي مقامه، که ګستاخي نه وي نو یو عرض کوم. علي وردي خان وویل ووایه. معظم علي وویل له میر حبیب غوندې خلکو سره د خبرو لپاره موږ یوازې تور ته اړتیا لرو. زه پر دې منطق باور نه کوم چې د میږو ساتنه یوانو ته وسپارو. زه میر حبیب ډېر ښه پیژنم، هغه یو غدار دی او پر یوه غدار باور کول به هسې د ځان ترې ایستل وي. که هغه یوازې ستا دښمن وای نو ته به په دې کې حق په جانب وای چې له تېرو غلطیو نه تېر سې، خو هغه ستا تر حکومت زیات د بنګال د خلکو د عزت، ازادۍ او بقا دښمن دی. د بنګال هیڅ وطن دوست بچی به د ده د تېرو غلطیو د هېرولو اشتباه ونه کړي. زه ستا په پوځ کې د دې لپاره شامل سوم چې په خپل زړه کې د بنګال د ازادۍ او عزت لپاره یوه جذبه احساسوم. که زما ملګرو ستا د بیرغ د اوچت ساتلو لپاره خپلې وینې ورکړې نو د هغو یوازینی سبب دا و چې هغوی ستا دښمن د بنګال دښمن باله او د بنګال دښمن دوی خپل دښمن باله. اوس که تا خپله نظریه بدله کړې وې نو داسې خلک باید په خپله ماته اعتراف وکړي چې غوښتل یې په خپلې وینو د ولس د خپلواکۍ تاریخ ولیکي. علي وردي خان وویل کاشکې په کوم کې ستا په څېر څو تنه نور ځوانان وای. زه ستا د احساساتو قدر کوم خو تا ته زموږ مجبوري نه ده معلومې. زه په یوه وخت کې
له هغو بېشمېره بخت ازموینکو سره چیرته مقابله کولی سم چې د دوی هر یو خپل ځان د حکومت وارث بولي. په اوسني وضع کې د میر حبیب له لوري د سولې لاس را اوږدول زما لپاره یو مجبوري ده. معظم علي ځواب ورکړ: ته د دې لپاره مجبور یې چې د حکومت د چلولو او یا له خطرناکې وضع سره د مقابلې لپاره د څو بخت ازموینکو ترمنځ توازن ساتل کافي ګڼې. خو زه دغه مقام پرستان یو هم د ولس د عزت او خپلواکۍ امین نه بولم. زه یوازې پر دې پوهېږم چې د ولس ټولنیز ځواک زموږ د بقا او خپلواکۍ ضمانت ورکولی سي. دغه د وخت زامن، دغه غداران او دغه د اقتدار د تخت دروغجن او بې حیا دعواداران د ولس د بېحسۍ، مایوسۍ او بې همتۍ پیداوار دي. زه تاسو ته د دوی له کوم یوه سره د معاملې کولو پر ځای دا مشوره درکوم چې د دوی پر خلاف د ولس د پوښتنې او احتساب ځواک راویښ کړه. دا هغه ناسور دی چې تاسو یې ریښې ونه باسئ. د یوه روغ ولس جوړول ممکن نه دی، او کوم حکومت چې د یوه روغ ولس له جوړولو نه ناتوانه وي، هغو ته د کور غدار د بندنیو یرغلونو نه ډېر خطرناک ثابتېږي. علي وردي خان لږ په غوسه سو وویل: ځوانه، ته له خپل لمڅې پښې اوږدوې. د میر حبیب په باب غوسه دي یو دلیل لري، خو په اوسني وضع کې موږ ته د هغه د دښمنۍ پر ځای دوستي غوره ده. معظم علي ځواب ورکړ: د میر حبیب د دوستۍ ترلاسه کولو لپاره ته یو معمولي سرتېرو ته اړتیا نه لرې. که اوسني وضع زما مخه نیسي چې یو حقیقت خوښونکی انسان سم، نو ما ته له دې پرته بله لاره نشته چې له خپلې دندې استعفا وکړم او د هغه مهال انتظار وکړم چې زموږ د برخلیک ساتونکي د خپل دوست او دښمن توپیر وکړي. نور ما ته اجازه راکړه. معظم علي چې دا وویل راجګ سو. علي وردي خان څو شېبې په غوسه او تر غوسې زیات د پریشانۍ او اندېښنې په حالت کې معظم علي ته کتل. په پای کې وویل: معظم علي، زه د خپلې تورې تیغ ښه پېژنم. ستا استعفا به منظوره نه کړم. یوه اوږده موده له مراټیانو له جیل تېرولو وروسته ته د 6 میاشتو رخصت حقدار یې، او زما باور دی چې ته به په دې موده کې پر دې وپوهېږې چې زما دا ګام سم و. په مراټیانو کې د درد اچولو لپاره باید میر حبیب رقاب وکړو، نور ته تلای سې. معظم علي بهر ته ووت او علي وردي خان سراج الدوله ته وکتل. سراج الدوله وویل: علي حضرته، سره له دې چې بې ادبي ده، خو هغه ډېر غوره سرتېری دی. خو زه ویرېږم چې 6 میاشتې وروسته به هم هغه زموږ پوځ ته بیا رانه سي. علي وردي خان په مسکا وویل: هغه د محمود علي زوی دی. زما باور دی چې که دا اوس هم موږ کوم محاذ ته روان سو، نو دی به د کور پر ځای دا غوره وبولي چې له موږ سره په لومړي کتار کې وجنګېږي. ته ورسه او هغه په عزت او درناوي رخصت کړه. یوه ورځ به دی ستا د کڅوړې یو د کار وړ غشي ثابت سي. سراج الدوله وویل: نو ته ترې خفه نه یې؟ علي وردي خان په غمجنه لهجه وویل: خفه؟ یو بوډا له خپلې همسا نه، یو سرتېری له خپلې تورې، یو لیکوال له خپل قلم او یو واکمن د خپلې واکمنۍ له تکیې نه څرنګه خفه کېدای سي؟ هو رښتیا، زه یوازې پر دې افسوس کوم چې دی په ډېرو احساساتو غږېده. ما ولې هغه په خپله غېږ کې راټینګ نه کړ؟ کاشکې زما په وسله کوټ کې داسې تورې نورې هم وای چې په هر محاذ کې مې دښمن ته د سیالۍ غږ کولی سوای. خو چې کله ستاسو وخت راسي، نو باور مې دی چې د بنګال وضع به له اوسنۍ بدله وي. د معظم علي په څېر ځوانانو د زړه په درزا کې به یو نوی قوم وژږوي. ته ولاړ سه، بخشي ته ووایه چې دا ملګرو ته د جیل د وختونو پوره تنخوا ورکړي. موږ به تر یوه اونۍ پورې مرشد آباد ته ورسېږو. هلته به هڅه وکړم چې دی ستا د ساتونکي پوځ قومندان وټاکم. سراج الدوله له خونې ووت او د ماڼۍ په دروازه کې له معظم علي سره یو ځای سو. د غږ پرې وکړ: له تا سره مې د خبرو وخت ونه موند. معظم علي وویل: مهرباني وکړه. سراج الدوله وویل: زه له دې ځایه سیده هګلي ته ځم. شاید تر څه موده پورې مرشد آباد ته رانسم، ځکه خو زه غواړم چې که ته د استعفا په باب خپله اراده بدله کړی سې، نو نیغ ما ته راسه. ما ته هلته په خپل پوځ کې د باور وړ منصبدارانو ته اړتیا ده. معظم علي په مسکا ترې وپوښتل: ته ما د اعتبار وړ بولې؟ سراج الدوله ځواب ورکړ: که ته ما د اعتبار وړ نه بلای، نو په منډو به په تا پسې نه راوتم. راځه، دواړه به په ډاډه زړه کښېنو او خبرې وکړو. معظم علي له هغه سره د ماڼۍ یو کوټې ته ولاړی او تر 2 ساعتو پورې یې خبرې کولې. د رخصت پر مهال سراج الدوله له هغه سره توده خدای پاماني وکړه. ویې ویل: آیا زه په دې تمه شم چې 2 اونۍ او یا 2 ورځې وروسته به ته ما ته راسې؟ معظم علي ځواب ورکړ: زه له تا سره یوازې دا ژمنه کولی سم چې که مې د استعفا په اړه خپل نیت بدل سو، نو د کوم بل چا پر ځای به سیده تاسو ته درسم. سراج الدوله وویل: زما باور دی چې ستا نیت به ډېر زر بدل سي.
لږ ځنډ وروسته معظم علي له 12 سپرو سره د مرشد آباد په لور روان سو. په هغو کې 8 تنه هغه سرتیري وه چې له معظم علي سره یو ځای بندیان وه. نور یې د لارې په مختلف پړاوونو کې له دوی نه بېل سوي وه. په میدناپور کې چې دوی څو ساعته دمه وکړه، په هغو کې معظم علي د خپل او مرزا حسین د کور احوال اخیستی. د دې د کلي یو سرتیري ورته وویل چې پلار په مرشد آباد کې دی. د ده ورور یوسف د ده له بېدرکه کېدو وروسته له عظیم آباد نه مرشد آباد ته راغلی و او اوس میرمدن د ټاکي د پوځي قمندانۍ له ترلاسه کولو وروسته هغه هلته وربللی دی. افضل بیګ هم په مرشد آباد کې دی. له مرشد آباد نه د میرمدن بدلون دی اندېښمن کړ، خو د پوځ له یوه مرسمدار سره تر خبرو وروسته ده ته دا څرګنده سوه چې میرمدن به په مرشد آباد کې له ځینو منصبدارانو په څېره له میرجعفر سره د توند اختلاف له امله له علي وردي خان نه وغوښتل چې ډاکي ته یې واستوي. قدرمنو اورېدونکو، امینې د سهار لمانځه وروسته د بالاخانې په یو خونه کې قرآن کریم تلاوت وه چې صابر په منډه ورغلی او د ښځو خونې ته ورننوت. په لوړ غږ یې چیغې کړې: معظم علي راغلی، معظم علي راغلی. امینې قرآن کریم بند کړ، راجګه سوه، خو د څه ویلو او یا تلو ځواک یې نه درلود. لاندې خدمتګارې صابر تر مټ ونیوی او جوټکۍ یې ورکولې. معظم علي چېرته دی؟ د خدای لپاره راته ووایه هغه چېرته دی؟ خو هغه بې له دې چې خدمتګارې ته پام وکړي، بالاخانې ته یې مخ اړولی و او په زور یې چیغې وهلې: بیبي صاحبې، معظم علي راغلی. معظم علي له اکبر خان سره انګړ ته ننوت او خدمتګار په منډه په زنو کې وختله، چیغې کړې: بیبي صاحبې، معظم علي. هغې غوښتل چې ډېرې په زوره چیغې کړي، خو غږ یې په ستوني کې ونه شد. امینه زنګېدلې د درېڅې په لور ولاړه. معظم علي دې ته وکتل او ګړندي ګامونه یې راواخیستل. پر زنا وختئ. څو شېبې وروسته دی د خپلې مور په مخ کې ولاړ و او په حیراني یې خپلې مور ته کتل. معظم علي په ژړغوني غږ وویل: مورجانې، زه راغلم. او د مور له سترګو د اوښکو سیلاب رامات سو. هغه په سلګیو سو، ویې ویل: زما بچیه، زما ګلالیه. او بیا یې غېږه ورته پرانیستله. معظم علي بې اختیاره د مور په غېږه کې ولوېد. امینې اوس په ډېر زحمت خپلې کریژې راتم کړې وې. زما د زړه سره، زما نیازمنه زویه، زه پوهېدم چې ته به خامخا راځې. ما به هره ورځ ته په خوب کې لیدلې. معظم علي وپوښتل: پلارجان چېرته دی؟ مور یې ورته وویل: هغه د لمانځه لپاره جومات ته تللی دی، اوس به راسي. امینې دا وویل. خدمتګارې ته یې مخ ور واړوه چې له دروازې سره ولاړه وه او خپلې اوښکې پاکولې. ته په بیړه سبانارۍ تیار کړه او صابر ته ووایه چې د ده پلارجان خبر کړي. خدمتګارې وویل: صابر تللی دی. او بیا لاندې کوزه سوله. مور او زوی پر قالینه یو د بل مخې ته کښېناستل. مور یې پر سر لاس تېر کړ، ورته یې وویل: ته چېرته وې زویه؟ معظم علي وویل: مورجانې، زه له مرهټیانو سره بندي وم. بیا جګ سو، له کړکۍ نه یې غږ وکړ: اکبر خانه، ته لاندې ولې ولاړې؟ پاسه وخېږه. مور یې وپوښتل: اکبر خان څوک دی؟ معظم علي په مسکا ځواب ورکړ: مورجانې، تا ته مې یو بل زوی راوستلی دی، هغه له ما سره بندي و. زه د همده په سبب له جیله راخوشي سوی یم. اکبر خان زړه نازه خونې ته ورننوت او د معظم علي مور ته یې سلام ورکړ. امینې ځواب ورکړ: ژوندی اوسه زویه، راځه کښېنه. کوم لس دقیقې وروسته په انګړ کې د محمود علي غږ اوچت سو: چېرته دی معظم علي؟ معظم علي راجګ سو او په منډه لاندې کښته سو او بې اختیاره له خپل پلار سره غاړه پر غاړه سو. لږ ځنډ وروسته دوی د بالاخانې په همدغه کوټه کې ناست وه. په اوښکو بدرګه خنداګانې یو بل ته کتل. معظم علي د مور او پلار بې شمېره پوښتنو په ځواب کې خپله کیسه ورته کوله. صابر له زنو نه غږ وکړ: مرزا حسین بیګ راغلی دی. محمد علي ورته وویل: پاس یې راوله، له هغه سره نور کسان هم دي. ښه ده، په مېلمستون کې کښېنوه، اوس به موږ درسو. کله چې معظم علي او د هغه پلار لاندې روان سول، نو اکبر خان هم ورپسې سو. امینې وویل: زویه، ته چېرته ځې؟ ته همدلته کښېنه، زه غواړم له تا نه ټوله کیسه واورم. چې معظم علي له مرزا حسین بیګ او نورو کلیوالو سره تر لیدو وروسته بیرته راغلی، نو اکبر خان پر کالینه په درانه خوب ویده سوی و. خدمتګار سبانارۍ راوړ. معظم علي غوښتل اکبر خان راویښ کړي، خو مور یې ورته وویل: زویه، مې راویښوه، ما سبانارۍ ورسره کړې دي. محمود علي په بیړه ناشته وکړه او جګ سو. ویې ویل: معظمه، زما نن په دفتر کې یو څه ضروري کارونه دي، زر به بیرته راسم. ته دې له مور سره مجلس وکړه، زه به یوسف ته هم اوس احوال واستوم چې 2 ورځې په رخصت راسي. د محمود علي له وتلو وروسته معظم علي تر ډېره ځنډه د مور مختلف پوښتنو ته ځوابونه وویل. بیا په پای کې ده ترې وپوښتل: فرحت او مور یې څنګه دي؟ مور یې په مسکا ځواب ورکړ: هغه ډېر خوشحاله دي زویه، خو له دې سره یې له سترګو اوښکې راوڅڅېدې. معظم علي پریشانه سو. ویې پوښتل: څه خبره ده مورې؟ مور یې ځواب ورکړ: هېڅ نه زویه، تا له مرزا حسین سره ولیدل؟ معظم علي وویل: هو کې مورې،
خو افضل مې تر اوسه نه دی لیدلی. میرزا صاحب ویل چې هغه نن په ښکار پسې وتلی دی. غواړم کاکا نوي ته یو سلام ورکړم او راسم. مور یې ورته وویل هوکې زویه خامخا ورسه. معظم علي وپوښتل مورجانې ته فرحت مور خو له تا سره ویني که نه؟ مور یې وویل هوکې زویه، کله زه د هغوی کره ورځم، کله هغوی دلته راځي. پخوا به فرحت هم ورسره راتلله، خو اوس هغه له یوې مودې راهیسې له کوره نه راوځي. معظم علي وپوښتل مورجانې څه خبره ده، ته ولې غمجنه سوې یې؟ مور یې وویل څه خبره نه ده زویه، کاشکې ته 2 میاشتې مخکې راغلی وای. معظم علي د ډېرې اندېښنې په حالت کې خپلې مور ته کتل. مور یې له لږ ځنډ وروسته وویل زویه فرحت یې چاته په نامه کړې ده. یوه شېبه معظم علي داسې ګڼله چې د کایناتو ټول نظام ځای پر ځای ودرېد او د وخت یوې لغتې دی د هیلو ارزوګانو او ولولو له همیشني پسرلي نه راوایستی او پر یوه وچ او بې اوبو پراخ ډاګ یې وغورځاوه. فرحت یې چاته په نامه کړه. دا څو لفظونه د معظم د اوس او چیرې وختونو د داستان سرلیک و چې له نغمو، مسکاګانو، کړه سندو خنداګانو تش و. هغه د رنګینو خیالونو، زړه وړونکو نندارو او په زړه پورې نغمو له ښکلیو درو نه راووت او یوې داسې نړۍ ته رسېدلی و چې سهارونه د لمر وړانګو او شپې د ستورو او سپوږمۍ له خنداګانو څخه بې برخې و. د هڅه وکړه چې مسکی سي، خو مور ته دغه مسکا تر زرګونو اوښکو زیاته دردونکې وه. معظم علي ځان سمبار کړ، ویې ویل مورجانې ته د فرحت پر واده خوښه نه یې؟ مور یې د ځواب پر ځای دی خپل ټټر ته راجوخت کړ. بیا د ده پر مخ لاس راتېر کړ، ویې ویل زویه میرزا حسین بیګ ستا ډېر خیال کاوه. د هلک له لوري څو ځلې رویباران راغلل، خو ده به هر ځل انکار کاوه. خو چې کله دی ستا په باب مایوسه سو نو هو یې ورته وکړل. د دې خبرې 1 میاشت کېږي. زه یې د کوژدې په ورځ کور ته ورغلی وم. د ښار د امیرانو مېرمنې هلته راټولې وې. ما چې د فرحت مور ته مبارکي ورکړه نه په سترګو کې اوښکې راغلې. ویې ویل خورې خدای ته منظوره نه وه که نه میرزا صاحب پرېکړه کړې وه چې فرحت ستا ده. اوس ما لور ته دعا کوه. تر هغې وروسته چې ما د دعا لپاره لاسونه پورته کړل نو داسې مې وګڼله چې فرحت مې لور ده او هغه زلمی چې د دې کوزده ورسره سوې ده یوازې د عابدې نه بلکې زما زوم هم دی. کوم وخت چې مور او زوی دغه خبرې سره کولې فرحت د خپل کور په یوه خونه کې یوازې ناسته وه. د دې یوه خوږه خورلړه چې ناصره نومېدله خونې ته ورننوتله او خپ خپ ورغله. پر 2 لاسونه یې د هغې سترګې وپټې کړې. ویې ویل ووایه زه څوک یم؟ فرحت په غمجنه لهجه ورته وویل پرېمږده ناصرې ما مه پتنګوه. ناصرې په ټیټ غږ وویل غلط، بلکل غلط، زه ناصره نه یم، زه معظم علي یم. اورې زما نوم معظم علي دی. دې په ډېره غمجنه لهجه بیا ورته وویل ناصرې د خدای لپاره ما مه تنګوه. ناصره لږ پښیمانه سوه، په مخ کې یې کښېناستله چې د فرحت سترګې یې له اوښکې ډکې ولیدې. ورته یې وویل فرحت ته باید پریشانه نه سې، زما باور دی چې ستا پلارجان به اوس هم خپله اراده بدله کړي. فرحت وویل ناصرې د خدای لپاره داسې خبرې مه کوه. زه د دې پر ځای چې پلارجان په ټول وطن کې رسوا کړم دا اسانه بولم چې د بام له سره ځان وغورځوم. ناصرې ورته وویل خو معظم علي راغلی دی، اوس وضع بدله سوې ده. فرحت سلګۍ وهلې، جواب یې ورکړ معظم علي راغلی دی خو فرحت د هغه لپاره مړه سوې ده. په کومه ورځ چې یې د کوزدې جامې واغوستې اوس به زما مور او پلار د معظم علي لپاره د قبر کیندلو هڅه نه کوي. قدرمنو اوریدونکو، دا چې نور څه حالات مخته راځي دا به په راتلونکي برخو کې واورو. تر هغه وخته مو پر پاک سپېڅلي لایزال رب سپارو. شاد آباد او ودان اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.